بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو ښه راغلاست د ظریف بهادري یوټیوب چینل ته. لکه څرنګه چې موږ تاسو په ریاکټ نیټیو باندې کار کوو، نو ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو اوورویو درکوم د ریاکټ نیټیو چې اصل کې ریاکټ نیټیو دی څه موږ سره. ما غوښتل چې دغه انټروډکشن ټو ریاکټ نیټیو سکپ کړم او مستقیمه په اپلیکیشن ډیولپمنټ باندې کار وکړم بغیر د کوم سلایډز نه. څومره چې زما تجربه را تقریبا دا څو کاله چې زه په دغه فریم ورک باندې کار کوم، نو بیا هم ما زیاتره میسج واخیسته یا کومنټ مې واخیسته د شاګردانو نه چې هغه ویل چې باید چې دې ته یو سلایډز جوړ شي. ځکه خو شاګردانو مانه ریکویسټ هم وکړه چې مونږ په مختلفو ویب سایټو باندې لټوو او مونږ ته ایگزیکټلی چې کوم دقیق معلومات دی د ریاکټ نیټیو په باره کې هغه مونږ ډېر زیات کنفیوز کوي او واقعیت هم دی. ځکه دلته په سلګونو ویب سایټ دي چې د ریاکټ نیټیو په باره کې تاسو ته معلومات درکوي، خو ما څه وکړل چې دغه ویب سایټو نه کوم چې مین یا دقیقه معلومات دی هغه ټول راخیسته او په دغه دوه سلایډونو کې مې تاسو ته ځای پر ځای کړی. که تاسو دغه دوه سلایډونه باندې ځان پوه کړئ، نو ان شاء الله تعالی چې مکمل ریاکټ نیټیو به تاسو ته کلیر شي چې اصل کې ریاکټ نیټیو دی څه. ملګرو دلته تاسو وګورئ چې ریاکټ نیټیو دغه یو جمله هم کافي ده تاسو دپاره. که تاسو دلته وګورئ موبایل انډرایډ اینډ آی او اس اپلیکیشن ډیولپمنټ دی، صحیح دی. تاسو سره به سوال خل کېږي چې انډرایډ دپاره خو انډرایډ سټوډیو استعمالیږي، آی او اس دپاره سویفټ لینګویج استعمالیږي، نو ریاکټ نیټیو څه رقم یو فریم ورک دی. ملګرو زه به لنډ درته وایم چې ریاکټ نیټیو یو کراس پلیټفارم دی، دا یو پلیټفارم دی، صحیح دی، چې دا استعمالوي جاوا سکرپټ او دغه جاوا سکرپټ کې چې تاسو څومره کوډ کوئ، پس له دې نه چې تاسو خپل کوډ کمپایل کړئ، دغه ریاکټ نیټیو څه کار کوي، تاسو دغه جاوا سکرپټ کوډ اخلي، چینج کوي یې انډرایډ ته جاوا ته چې هغه انډرایډ باندې کار وکړي. که چیرې آی او اس ډیوایس یې دغه جاوا سکرپټ کوډ اخلي، چینج کوي سویفټ ته، یو نیټیو کوډ ته نه جوړوي او په آی او اس رن کوي درته، صحیح ده. اوس راځو که دلته تاسو وګورئ چې واټ از ریاکټ نیټیو انټروډکشن دی. نیکسټ سلایډ تاسو راشئ. دلته ما دغه جملې لیکلې دي، خو دا هره جمله چې دی خپل ځان ته انټروډکشن لري. مثلا ریاکټ نیټیو لیټس یو بلډ موبایل اپ یوزینګ جاوا سکرپټ، صحیح دی. موبایل اپ تاسو ته جوړوي خو جاوا سکرپټ لینګویج استعمالوي. ریاکټ نیټیو از لایک ریاکټ. مونږ دلته تاسو سره یو سوال خل کېږي چې ریاکټ نیټیو او ریاکټ په منځ کې فرق څه دی. دا اصل کې دوه بیل ټاپکس دي. ریاکټ نیټیو زموږ کورس دی چې په دې کې مونږ تاسو موبایل اپلیکیشن ډیولپمنټ کوو. ریاکټ نیټیو راغلی دی په 2015 کې مارکیټ ته راغلی، یعنی پبلش شوی دی، او ریاکټ چې دا په 2013 کې راغلی دی. د ریاکټ کې به تاسو ویب اپلیکیشنز جوړول، چې کوم اپلیکیشن به تاسو په ریاکټ کې جوړ کړه هغه په ویب براوزر باندې رن کېده. که څه هم دغه اپلیکیشنز به تاسو په موبایلونو باندې هم رن کول، خو د موبایلونو رن کېدو دپاره به دې ته ویب ویو یا د ویب براوزر کمپوننټ پکارو، دا مستقیمه په موبایل باندې نه رن کېده، دا به یو ویب کمپوننټ به راخیسته او هغې باندې به رن کېده چې دی به ډېر زیات مشکلات خلقول او خلق کوي. یعنې هغه به نیټیو نه و. نیټیو نه مطلب یعنی د موبایل فریم ورک هغه انډرایډ یا آی او اس د هغې به اصلي کمپوننټ نه و، لکه لسټ ویو شو، همدغسې ټکس و، ایډیټیبل ټکس شو، مختلفه ویجټس دي موږ سره په انډرایډ کې، همداسې په آی او اس کې هم دي. خو د هغې په ځای به دوی څه شی کوو، دوی به یو ویب ویو اخیسته او مکمل هغه اپلیکیشن به د ویب پیج په شکل باندې یوزر ته ښوده. بټ this uses native component instead of web component. web component نه استعمالوي، د هغې په ځای باندې تاسو ته نیټیو یعنی د هر یو فریم ورک اصلي کمپوننټ یا ویجټ یا عناصر استعمالوي. کمپوننټ چی ته وایي، عناصر چی ته وایي، یا ویجټ چی ته وایي. ملګرو دا که تاسو زما د انډرایډ پلیلیست کتلی وي هلته ویجټ یا کمپوننټ وایي. مثلا ما هلته استعمال کړی ده بټنز مې استعمال کړي، ټکس ویو مې استعمال کړی، ایډیټ ټکس مې استعمال کړی ده، سپینر مې استعمال کړی ده، پروګرس بار مې استعمال کړی. دا ټول کمپوننټ یا ویجټس دي، صحیح دی ملګرو. ښه راځو بل سټیټمنټ ته راځو. دا وایي چې یو ډونټ بلډ موبایل ویب اپ. دې مطلب دا دی چې کله هم ته ریاکټ نیټیو استعمالوي ته یو موبایل ویب اپ نه جوړوي، اصل کې ته څه کار کوې، ته یو ریل موبایل اپ جوړوي. د موبایل ویب اپ او هایبرډ اپ نه مطلب څه دی، دا هغه اپس دي چې دا براوزر ته ضرورت لري، یعنی ویب براوزر ګوګل کروم باندې یا فایرفاکس باندې او یا هم انټرنیټ ایکسپلورر باندې چلیږي، دا هغه اپلیکیشنز دي، صحیح دی. خو چې کله هم ته ریاکټ نیټیو استعمالوي، دې مطلب دا دی چې ته یو نیټیو یعنی اصلي
اپلیکیشن جوړوي صحیح ده نو دلته که تاسو ګورئ چې you don't build a web app or hybrid app, you build a real mobile app that not differ from an app built using Objective-C or Java. نو موږ ګورئ دلته د جاوا نه مطلب دا دی چې انډرایډ او Objective-C نه مطلب دا دی چې iOS یعنی که چیرې یو کس لاړ شي هغه iOS ډیولپر یا هغه سویفټ لانګویج کې یو اپلیکیشن جوړوي نو هغه په سویفټ لانګویج باندې د iOS فریم ورک هغه اصلي کمپوننټ اخلي استعمالوي لکه څنګه چې ما په جاوا کې د انډرایډ لپاره دغه اصلي کمپوننټ یا ویجټ راخیستل او انډرایډ لپاره ما یو اپلیکیشن جوړو او که چیرې تاسو ریاکټ نیټیو استعمالوئ په دې کې تاسو جاوا سکرپټ استعمالوئ او د هغه په واسطه باندې تاسو دغه دوه فریم ورک ته یا دغه دوه پلیټ فارمونو ته نیټیو اپ جوړوئ صحیح ده موږ بل د موږ سره React Native uses the same fundamental UI building blocks as a regular iOS and Android app. Now ما خبره تقریبا you just need to put those building blocks together using JavaScript. دې مطلب دا دی چې د iOS او د Android چې کوم یوزر انټرفیس دی صحیح ده یعنی په هغوی کې چې کوم لانګویج استعمالیږي چې کوم کمپوننټ استعمالیږي سیم بای سیم React Native تاسو ته همغه فیسیلیټي درکوي خو تاسو به دلته کې صرف او صرف جاوا سکرپټ استعمالوئ صحیح ده موږ دلته تاسو وایي چې موبایل ویب اپلیکیشنز چې شته وایي refer to applications for mobile devices that require only a web browser to be installed on the device یعنی که چیرې تا په ریاکټ کې یو اپلیکیشن جوړ کړی وي د موبایل دپاره نو هغې دپاره ته مجبور یې براوزر به انسټالوي په براوزر کار کوي بغیر د براوزر کار نه کوي که زما زی چټ راواخلي یا افغان ډکشنري راواخلي هغوی براوزر ته ضرورت نه لري هغه نیټیو انډرایډ اپلیکیشنز دي که تاسو زما انډرایډ سټډیو پلیلیسټ کتلی وي صحیح دی نو هغې کې ما زی چټ جوړ کړی دی همدغسې افغان ډکشنري مې جوړه کړې ده او نور اپلیکیشن څونه زما دي هغه ټول نیټیو انډرایډ اپس دي صحیح ده هغه ویب اپلیکیشن ته ضرورت نه لري هایبریډ چې شته وایي دا هم ویب اپلیکیشنز دي that have been put in native app shell typically written in HTML CSS and JavaScript these are run inside a container a container نه مطلب همغه هغه دی ویب ویو یا ویب براوزر دی صحیح ده موږ نو هایبریډ اپلیکیشن هغه اپلیکیشن دی چې دا هم موږ سرچیش ته ضرورت لري انټرنیټ ایکسپلورر ته ضرورت لري نو موږ دا اوورویو د ریاکټ نیټیو په باره کې راځو نیکسټ سلایډ ته ځو دلته که تاسو وګورئ هغه اولنۍ جمله ما راخیستې ده په دې باندې زه نوره غواړم رڼا واچوم چې تر څو دا تاسو ته مکمل کلیر شي نه دغه جمله د دویمه ده صحیح ده ریاکټ نیټیو از لایک ریاکټ but it uses native component instead of web component. دلته که تاسو وګورئ React Native is a JavaScript React is a JavaScript library دا موږ سره یو JavaScript library ده دا ګوره فریم ورک نه دی موږ دا لایبرري ده صحیح ده لایبرري او د فریم ورک په منځ کې فرق څه دی دا باید تاسو اوس پوه شئ په لایبرري هغه ته وایي چې مخکې نه یو کوډ لیکلی وي هغه تاسو بار بار استعمالوي او ځان کې یعنی تاسو یو فنکشن لیکلی دی هغه فنکشن تاسو استعمالوي صحیح ده او component design to create skeleton of the app where React Native is designed to build native mobile application with reusable component خو React Native چې دی موږ سره دا موږ سره فریم ورک دی دا بیا لایبرري نه دی ملګرو دا دې کې موږ سره نیټیو یا د یو فریم ورک یا د یو پلیټفارم لکه iOS او همداسې د انډرایډ نیټیو کمپوننټ پراته دي هغه موږ تاسو استعمالوو صحیح دی دلته کې دواړه مقایسه ده ریاکټ چې دی په 2013 کې راغلی ده او ریاکټ نیټیو چې 2015 کې راغلی دواړه فیسبوک ډیولپ کړي دي صحیح دی مخکې له دې نه مخکې د ریاکټ نیټیو نه ملګرو فیسبوک کې ډېرې جنجالونه او لانجې ولې یو کس به نشو کولی چې نیو فیډس او همدغسې سایملټینیسلی چیټس چې دي یوزر چیټ به نشو کتلی چې یو ځای وګوري دواړه همدغه لپاره بیا دوی فیسبوک والا څه وکړه یعنې ریاکټ نیټیو مارکیټ ته ریلیز کړه used to develop web application, used to develop mobile application. That normally to React the web application the para the React Native the mobile application the para the executed on all platforms. But what all platforms bani chaligi katasto sawal khalki no چې دا په ټول پلیټفارم باندې چلیږي نو بیا دې ته څه ضرورت ما سره خو چې مخکې درته ویلې چې ریاکټ کې جنجالونه ول په دې کې تاسو نیټیو اپ نه جوړولی شوی د دې چې کوم اپ تاسو موبایل ته جوړ کړئ نو مجبور یې د هغې لپاره تاسو ویب براوزر انسټالوو صحیح دی او یوز JavaScript CSS for animation دې کې چې دی بیا دې کې په خپله
انیمیشن already library لري چې هغه پیور JavaScript دی CSS یا HTML tags په دې کې نشته ده یوازې JavaScript ده او دا virtual DOM render د براوز کوډ صحیح ده کنه DOM سیستم دا چلی تاسو باید په DOM سیستم باندې پوه شئ چې څه وایي خو دا چې دی ریاکټ نیټیو چې دی use its API in to render code for mobile development د خپل APIs د دې دي مګر DOM سیستم ها کسان چې چا JavaScript ویلي نو هغوی باید په DOM باندې پوه شي چې د هغې په واسطه باندې تاسو کولی شئ سټایلز یعنې د DOM سیستم په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې HTML CSS دغه سټایلز تاسو ورپاس کړئ خپل کوډ ته صحیح دی خو ریاکټ نیټیو بیا CSS او HTML نه مني صحیح دی React JS uses CSS for styling صحیح دی او ریاکټ نیټیو چې دی ریاکټ نیټیو uses a style sheet for styling مګر دا هم style sheet دلته کې بیا موږ تاسو ته زه وایم چې style sheet اصل کې وایي چې دا په دې باندې درته کار کومه خو دا چې دی دا CSS او HTML کوډز نه استعمالوي فقط دومره راځو آخري سلاید دی چې ډېر مهمه دی که تاسو دلته وګورئ څه رقم چې ما د دغه ویډیو په سر کې تاسو ته وویل چې ریاکټ نیټیو JavaScript موږ سره د دې کوډ چې دی JavaScript او JSX دی ملګرو صحیح دی خو دې ځکه ما سره iOS کې چې دی Objective C یعنی Swift language دی Android کې ما مکمله جاوا استعمال کړی که تاسو زما Android ته لاړ شئ د پلی لسټ ټوله جاوا ده iOS کې ما کار نه کړی Swift language ده یو بیله language ده نو دلته کې اوس پر ریاکټ نیټیو کې چې کله ته JavaScript ولیکې او JSX نه مطلب دا دی چې JavaScript XML files یا XML کوډ صحیح دی که نه نو دلته کې دا دواړه کومک کوي چې کله هم ته په دې کې کوډ ولیکې نو هغه اتومات شي او شي دې دواړو ته خپله چینج کېږي صحیح دی دلته X کوډ دی او دلته Android Studio دی یعنې Android دپاره موږ Android Studio استعمالوو iOS دپاره X کوډ استعمالېږي ریاکټ نیټیو دپاره به تاسو چې کوئ کروم ډیبګر په دې باندې هم زه ته بیا کار کوم ورو چې مخکې تلو چې څنګه تاسو په دې کې ډیبګینګ کولی شئ څنګه تاسو په دې کې کوډ کولی شئ ډېر زیات هیلپ کوي تاسو ته ګوګل کروم دا چې دی دا تاسو سره ډېر زیات هیلپ کوي نو ملګرو په دې ویډیو کې تر همدې حده وه روانه ویډیو کې به موږ تاسو شروع وکړو په یو اپ باندې یعنې بیخي یو تشه صفحې نه او په دغه تشه صفحه کې به موږ تاسو د صفر نه واخله پروګرام ولیکو چې څنګه تاسو کولی شئ ځان ته یو سمپل اپلیکیشن ډیزاین کړئ چې هغه په دې دواړو فریم ورک باندې وچلیږي که بیا هم تاسو سوال لرئ حتما د دغه ویډیو په کومنټ سیکشن کې ما ته خپل سوال کومنټ کړئ انشاءالله زه به کوشش وکړم چې تاسو سوالونو ته جواب درکړم خپل خیال ساتئ زنده باد افغانستان تل دې وي افغانستان